سلامونه ونیکې هیلې مې ومنئ درنو دوستانو خوښ او خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسې په درانه حضور کې یم. درنو ملګرو نن به د بلاګر په دې کورس کې په دې باندې کار وکړو چې په بلاګ کې شعر آیکنې څنګه وصل. ځینې وختونه ځینې شعر آیکنې وي چې موږ غواړو زموږ د ټمپلیټ شعر آیکنې زموږ خوښې نه وي، نو غواړو په هغه باندې نورې وصل کړو. مثال داسې یو ډیزاین یا دا ډول ډیزاین یا هر بل ډیزاین چې ستاسو خوښ شوی مختلف ډیزاینونه پیدا کېږي. په همدې شکل باندې ځینې ټمپلیټونه تیار خپلې شعر آیکنې لري، خو که چېرته ستاسې هغه خوښې نه وي کولی شئ راشئ لیاوټ ته او په لیاوټ کې تاسې په لیاوټ کې به تاسو راشئ د بلاګ پوسټ ګجټ ته. په دې کې به دا د شعر آیکنو دلته چک لګېدلی دا به لرې کوئ ترې نه، له هغې وروسته به سیف ووهئ او سیف ارینجمنټ به کوئ. له دې نه وروسته که تاسې چېرته خپل ویب سایټ چک کوئ، خپل بلاګ چک کوئ، نو تاسو ته به پته ولګېږي چې ستاسې د لیکنې لاندې به هلته هغه شعر آیکنې ختمې شوي اوسي. اوس له دې نه وروسته تاسو کولی شئ دې دپاره چې داسې یو ډیزاین شعر آیکنې جوړې کړئ ځان دپاره، نو را به شئ یو ویب سایټ دی ارټ دس ویب سایټ، دې کې به راشئ شیر بټنز باندې به کلیک وکړئ، دا به اکټیو کړئ او که چېرته تاسې خپل ایمیل دلته نه وي رجسټر کړی نو دا رجسټریشن فارم دی رجسټر به کوئ، او که چېرته رجسټر کړی وي نو ساین ان ته به راشئ. ما له مخکې نه رجسټر کړی نو ساین ان کوم او دلته راځم خپل پاسورډ ورکوم، ریممبر مې کوم ناٹ ریبوټ، دا به ریبوټ کوي. دلته وایي سټور فرنټ، دا ریبوټ شو، ساین ان کوم دلته به راشئ ټولز ته، ټولز کې به اډ نیو ټولز ووایئ. له دې نه وروسته که ستاسې هر ډول بټنې په کار وي، زما شیر بټنز په کار دی نو شیر بټنز باندې کلیک کوم. په مختلف ډیزاینونه دی، په پرتو دی اوسي، ولاړ دی اوسي، دې سایډ ته ایکسپینډ دی اوسي، مختلف ډیزاینونه دي. تاسو کولی شئ له هغې نه یو انتخاب کړئ. زه غواړم د یو لاس ته دې راشي لکه د دې شعر آیکنو په څېر، نو راځم همدا یو طرفی کلیک کوم، کنټینیو وهم. د نه وروسته تاسو کولی شئ دلته ورته کلر او ډیزاین ورکړئ، ډیفولټ کلر کې دې وي یا نه تاسې غواړئ کسټم کلر ورکړئ. نو زه غواړم دلته یو کسټم کلرز ورکړم ورته، د دې خپل ویب سایټ په څیر باندې. داسې یو کلر مې ورکړه، د هغې غواړم سپین رنګ کې دې وایي که نه، صحیح دی. اکټیو ټولز وهم، له ده نه وروسته راځم دلته ګیټ کوډ دې باندې کلیک کوم. ګیټ کوډ کې به تاسې راشئ، دلته ستاسې دا سکرپټ به کاپي کړئ او له دې نه وروسته به راشئ خپل بلاګ ته تیم باندې به کلیک وکړئ، ایډیټ ایچ ټي ایم ایل به کوئ. د هغه نه وروسته کنټرول ایف ووهئ، دلته سرچ کې ولیکئ باډي، یعنې په کوم ځای باندې چې باډي خلاصیږي هغه به ځان ته سرچ کړئ او د ده نه به یو کالم پاس مخکې له دې چې تاسې باډي کلوز کړئ نو دې ځای کې به دا پیسټ کړئ. دا سکرپټ مو چې پیسټ کړه، د هغې نه وروسته به سیو ووهئ. اوس که چېرته تاسې خپل بلاګ وګورئ نو په هغه کې به شیر بټنز اضافه شوي وي. تاسې ګورئ دا زموږ شیرز بټنز دي، تاسو کولی شئ دې ته مختلف کلرز ورکړئ، تور شین هر کلر چې ستاسې د هغې مطابق وي کولی شئ د دې
خپل ټمپلیټ مطابق ډیزاین برابر کوي ورته. درنو ملګرو دا وزموږ د نن ورځې خبرونه تر هغې چې له یو نوې خبرونه سره ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. په لوی الله تعالی مسپارم. د خدای په امان.